د پلار لیکونه لور ته. لیکوال جواهرلال نهرو. ژباړن نسیم سلیمی. شاته یوه کتنه. زما له خطو څخه ستړي سوي نه یې؟ زه فکر کوم چې د یو څه دمې حق لري. ښه، د یو څه مودې لپاره به نوي څه نه درته لیکم. زه غواړم چې ته د هغه څه په باره کې فکر وکړې چې موږ تر اوسه کړي دي. موږ د میلیونو کالو لاره په ډېره چټکۍ په یو څو خطو یا لیکونو کې وهلې ده. له هغه وخته مو راشروع کړه چې مځکه د لمر یوه برخه وه. ومو لیدل چې څنګه ځینې راجلا او کرار کرار سړه سوه. بیا سپوږمۍ ځینې جلا سوه. ژوند تر ډېرې مودې پورې وجود نه درلودی. بیا نو ژوند د میلیونو کلو په دوران کې وده وکړه. یعنې ته فکر کولی سې چې 1,000,000 کاله به څونه اوږده زمانه وي. د میلیونو کلو تصور ډېر سخت دی. 1000 کاله خو څه کوي؟ میلیون کاله چې 1000 واره 1000 کاله کېږي، ته یوازې د 10 کالو یې. څونه غټه سوې یې او څونه وده دې کړې ده. ته یوه ځوانه مېرمن یې. 100 کاله تا ته بیخي ډېر عمر دی. 1000 کاله، میلیون کاله چې 1000 واره 1000 کاله کېږي، لا څه کوي؟ زه بیریږم چې دا به موږ په کلو یعنې ککریو کې سم ځایولی نه سو. موږ فکر کوو چې موږ ډېر مهم یو او هر کوچنی شی مو ازاروي او پریشانوي. خو د نړۍ د اوږده تاریخ په پرتله دا کوچنۍ پیښې هیڅ شی نه دي. دا به زموږ لپاره ښه وي چې د تاریخ د اوږدو عصرو په باره کې یو څه ولولو او زده کړو. بیا به نو په کوچنیو شیانو کې دونه چورت نه وهو. راځئ چې هغه اوږد دوران را په یاد کړو چې ژوند ګرسره وجود نه پکښې درلودی، او بیا هغه وختونه را په یاد کړو چې حیوانانو یوازې په بحر کې ژوند کاوه. انسان پر مځکه وجود نه درلودی. د میلیونو کلو لپاره حیوانان راتلل او ګرځېدل، بې له دې څخه چې انسانان یې ښکار یا مړه کړي. او کله چې انسان پیدا سو نو یو ډېر کمزوری، کوچنی، دونه نوکی شی او تر ټولو حیوانانو ضعیف و. د 1000 کلو په دوران کې په کراره غښتلی او هوښیار کېدی. هغه و چې د ځمکې د سر تر ټولو حیوانانو قوي سو. نور ټول حیوانان د مزدوران او مریان سول. هغه څه چې دی وایي هغوی کوي. بیا نو د تمدن ودې یعنې رشد ته رسېږو. موږ یې لومړی شروع لیدلې ده. باید په راتلونکي وختو کې نور هم وڅېړو. اوس نو دې ته مجبوره نه یو چې په میلیونو کلونه ووهو. زموږ په لیکونو کې داسې دورې ته ورسېدو چې یوازې 4 یا 5 زره کاله پخوا وو. خو موږ د دې 4 یا 5 زرو کالو په باره کې د هغو میلیونو کلو په تناسب ډېر معلومات لرو. په حقیقت کې د انسان ودې او تاریخ په دغو 4 زرو کالو کې شکل موندلی دی. کله چې غټه سي د دې تاریخ په باره کې به ډېر شیان ولولې. زه به د هغه په باره کې یوازې دونه ولیکم چې ته ماس په وپوهیږې چې انسان ته زموږ په دې نړۍ کې څه پېښ سوي دي.